د پاڼه ورځې د ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د پاڼه ورځې د ناول څلورمې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول څلورمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د یوې ځوانې او بې تجربې جنۍ لپاره دا فکرونه چې د آدم د اولاد جنایتکارو لاسونو په بدمرغیو عذاب بالاخره مرګ او رسوایۍ کې واچوله دومره ستړي کوونکي وو چې نور یې ونه شو زغملی او د اوښکو پر ځای له رنځ څخه ډکه چیغه وکړه او بېسده شوه. کله چې مې سترګې پرانیستې ومې لیدل ملیحې زما سر پر خپل زنګون ایښی دی او زما پر مخ د خپلو اوښکو د مخنیوي لپاره دسمال په لاس کې نیولی دی. ما ته چیغې وهي خو موټر په خپل سرعت په غرونو او دښتو کې لار لنډوي. هغه لا اوښکې تویوي او زما په ننداره بوخته ده. غوښتل مې چې د هغې له لمنې خپل سر اوچت کړم، نو ومې لیدل چې د خوځېدو توان او زور نه لرم. یوه مسکا مې ورته وکړه او ومې ویل، زما ناکامې او مهربانې خورې، د بدمرغۍ تورې اوبه زموږ تر سر اوښتې دي. دا وحشان چې تر ذرې ذرې پورې زما او ستا په خوړلو بوخت دي، تر هغه مهاله چې د خپل ښکار ګوله په بېرحمۍ سره ونه ژویي له ما او تا څخه لاس نه اخلي. نو ژړا څه ګټه لري؟ زما د سترګو چینې وچې شوي دي، یو څاڅکی اوښکه هم پکې نشته. اوس چې ټاکل شوي موږ د انسانیت قرباني شو او د دوو مرغیو په شان د دغو خونخوارو په لاسونو اسیرانې شو، نو ښه دا ده چې په مسکو شونډو او جرأت سره دا نظر ادا کړو او دا ټولې سختۍ وزغمو. کیدای شي د ژړا شدت په دغو کسانو کې د یوې ذرې په اندازه عاطفه او رحم وخوځوي او په دوی کې د انسانیت یو پټ حس را پیدا کړي. خو زه نه غواړم چې د دغو جنایتکارو عواطف ځان ته تحریک کړم، بلکې زه دا غواړم چې دوی په خپل همدې بد چلندۍ او ظلم کې پاتې شي. هغه عذاب او کړاو چې د دوی لخوا موږ ته راکول کیږي پر خپل وخت یې را په برخه کړي. ځکه عالي احساسات په هغو کسانو پورې ځانګړي وي چې له هر اړخه توانېدلي ځانونه انسانان معرفي کړي او د نیکۍ پر شا او خوا راګرځي. له همدې کبله عاطفه او رحم هم باید د هغو کسانو صفات او ځانګړتیاوې وي. دا به د ډېر تعصب ځای وي. هغه کسان چې موږ ورسره اسیران یو د دغو احساساتو خاوندان شي. نو ښه دا ده چې د دوی کړاو او ستونزې په ورین تندي ومنو چې د انسان او حیوان ترمنځ مو یو اختلاف ټاکلی وي. سمه ده، دوی هم په بڼه کې د انسانانو قواره او ځانګړتیا لري، خو انسانیت په سترګو، وریځو، غوږ، پزې، مخ او د دوو پښو په تګ کې نه دی، بلکې په هغو فضایلو او ځانګړتیاو پورې اړه لري چې له لوړ مقام څخه به ورته راصادریږي او ورسره یو کیږي به. خو که په بڼه وای، بیزو هم د انسان بڼه لري. کاشکې دوی د بیزوګانو له جنس څخه وای، ځکه هغوی خو خپل جنس ته آزار نه رسوي. خو دا ډله خلک چې له شهوات، نفس پالنې او نورو خلکو ته له آزار رسولو پرته بله لار نه لټوي. غوره دا ده چې په خپلو عقایدو، اعمالو او افعالو کې پاتې شي چې د ښو او بدو ترمنځ د امتیاز باب وي. ملیحې زما خبرې په غور سره واورېده او آخر کې وویل، ته په همدې فکر کې چې همداسې غلي کینو او د هغو په لاس اسیرې ووسو؟ ما ورته وویل، له دې پرته بله چاره یا هم د تیښتې لار لرو ووایه. پر همدې مهال مې د هغوی د خندا غږ واورېده چې په مسخرو سره یې وویل، ولې د تیښتې یوه لار شته، هغه هم مرګ دی. اوس به هغه ته هم تر هغه وخته نشئ رسېدی چې موږ ستاسو په اړه خپله نقشه نه وي ترسره کړې. خو قول درکوو چې ارزانه به مو نه پلورو، ځکه دا ځل د خرڅلاو لپاره تر ټولې ښکلې او ارزښتناکه نجونې چې تر اوسه مو نه وې ترلاسه کړي، نو باید وړیا یې له لاسه ور نه کړو. ما او ملیحې ځواب ور نه کړ. وی ویل، وږي نه یاست؟ که څه هم وږي نه وو، خو په ځان کې مو ډېره کمزوري احساسوله. په پیل کې مې ځان دې ته چمتو کړی وو چې په هیڅ ډول به څه نه خورم چې د لوږې له کبله له منځه لاړه شم. خو څرنګه چې تصمیم مې ونیوه، دا بدمرغۍ به په میډان او د نفس په عزت سره وزغمم. نو د دې لپاره چې د دیانت د قانون او اصولو پر خلاف مې چلن نه وي کړی، نو له ځواب پرته مې یوه ټوټه وچه ډوډۍ راکش کړه او ملیحې ته مې وویل، ګرانې خورې، راځه ډوډۍ راسره وخوره. هغې وویل، ته غواړې د دغه خلکو ډوډۍ وخورې؟ ما ورته وویل، هو، د دې ډوډۍ خوړل هم یو ډول عذاب دی چې باید ویې زغمو.
ساتونکي کس وویل اوس هوښیارېږئ، زه پوهېږم چې لوږه به در باندې زوروره شي او ډوډۍ خوړلو ته به اړې شئ. اوس چې داسې ده نو دا پخې هګۍ هم ماتې کړئ او ویې خورئ. دا ستاسې د خپل وطن یعنې رشد د چرګانو هګۍ دي چې ما په هغه قهوه خانه کې د لارې لپاره تیارې کړي. خو ما او ملیحې یوازې وچه ډوډۍ وخوړه. یو څه اوبه مو هم وڅښلې او تر یوه حده مو لوږه لرې شوه. تر ډوډۍ وروسته موږ دواړو ته خوب راته. که څه هم لمر په لوېدو و او داسې ښکارېدل چې همدان ښار ته رسېدلي یو، نو د خوب مخنیوی مو ونه شو کړلی. دواړه ویدې شولو. یو وخت پوه شوم چې لاسونه، پښې او خوله مې راتړي. ومې ویل ولې ځان ته بېځایه تکلیف ورکوئ؟ زه د شرف قول درکوم چې هیڅکله به غږ ونه کړم او څوک به خپلې مرستې ته راونه غواړم. هغې وویل شرف څه شی دی؟ قول څه دی؟ غواړې په دې پوچو خبرو زموږ ټول زحمتونه په اوبو لاهو کړې؟ موږ هیڅکله احتیاط له لاسه نه ورکوو. ملیحه یې هم زما په شان وتړله. تر 15 دقیقو وروسته همدان ښار ته ورسېدو او دوی هم د دود په څیر مامورینو ته د موټر اسناد وښودل او په دې توګه ښار ته ننوتو. زه پوه شوم چې شپه به په همدې ښار کې تېروو. نو په دې سوچ کې شوم په هغه کور کې چې نن شپه پکې تم شو د تېښتې یوه لار برابره کړو. او تصمیم مې ونیوه که وتوانېدو چې وتښتو نو د ښار ساتنې ادارې ته به لاړې شو او ځانونه به د دوی له شره خلاص کړو. خو په هغه زاړه کور کې چې موږ یې بوتلو همغسې یوه بلا ډوله بله سپین سرې اوسېدله لکه هغه مخکینی چې دغه بلاګانې پر موږ راوستې. کور ته په ننوتو سره یې په یوه خټینه کوټه کې واچولو. د کوټې ټغرونه شړېدلي وو چې په تاخچو کې مات مات قابونه، کاسې او ګیلاسونه ایښي وو. یو الیکاین یې کوټې ته راوړ چې ډېر لوګي ورڅخه اوچتېدل. وروسته یې په موږ پسې دروازه وتړله. د نوکر او سپین سرې په ملګرتیا یې د کوټې په ساتنې پیل وکړ. په هغه ماتمځي کې مو یوه ویرونکې او دردونکې شپه تېره کړه. ډېر ستړي او بېسیکه وو. د نیم ساعت لپاره مو هم خوب ونه کړ. ملیحه ټوله شپه په اه او زاریو لګیا وه. زه هم په حقیقت کې یو بت وم چې له ماتم او غمونو جوړه شوې وم. خو د اوښکو یو څاڅکی مې هم له سترګو ونه ووت. لکه زړه چې مې همغه شیبه اوبه شو او له سترګو څخه مې د اوښکو په بڼه راووت. او اوس زړه نه لرم. سهار مې په هغو ماتو کابونو او کاسو کې پر یوې خیرنې او ماتې هندارې سترګې ولګېدې چې د یوې تاخچې په یو کونج کې ایښودل شوې وه. له ځایه اوچته شوم، د هغې ګردونه مې پاک کړل او یوه شیبه ورته ځیره شوم. باور وکړئ تر ډېره زړه نازړه وم. آیا په هنداره کې دا موجود زه یم؟ آیا دا د حاجي جلیل لور سلګۍ ده که کومه بله بدمرغه چې روزګار یې په خپلو دواړو ځواکمنو لاسونو مازغه ورکوټلي او دا بڼه یې ورکړې ده؟ رنګ مې ټول زیړ اوښتی و. سترګې مې راکې ننوتلې وې. باڼه مې مړاوې او شونډې مې وچې وې. کله مې چې د ویښتانو یوه برخه سپینه ولیده نو ډېره حیرانه شوم. په پیل کې مې دا ګمان وکړ د لارې دوړې او خاورې به وي چې پر صورت مې پاتې دي. خو کله چې مې په کوچني دسمال د دوړو د پاکولو هڅه وکړه نو پوه شوم چې بې ځایه هڅه کوم، ځکه دا د لارې خاورې نه وې چې زما ویښتان یې نیولي وو، بلکې د خواریو، بدمرغیو او د بشریت د ظلمونو دوړې وې چې زما ویښتانو ته یې زینت ورکړی وو. پاکول یې ناشوني وو. پوه شوم چې په 24 ساعتونو کې زړه شوی یم. وروسته تر دې چې یوه شیبه بیا هم هندارې ته ځیره شوم او په خپله څېره کې مې هغه فاحش او ویرونکی بدلون وکوت نو بې اختیاره مې په لوړ اواز وخندله. ومې ویل ملیحې ما ته وګوره، پیژنې مې؟ ویې ویل هو. ستا د مخ هندارې ته مې وکتل او خپله څېره مې هم ورڅخه قیاس کړه چې باید څنګه وي. بلې هندارې ته به ضرورت ونه لرم. ما هم په غور د ملیحې څېرې ته وکتل. هغه هم زما په شان ډېره ډنګره او زیړه شوې وه. یوازینی توپیر یې له ما سره دا و چې د ژړا له کبله یې سترګې سرې او پړسېدلې وې. د ویښتانو رنګ یې بدل شوی نه و. سهار په داسې حال کې چې هغې سپین سرې مو څارنه کوله د باندې ووتو. مخ او لاسونه مو ومینځل. وروسته تر دې چې بیرته کوټې ته ننوتو د کور نوکر له 2 پیالو چایو او په قاب کې له یو څه پنیر سره چې په یوه خیرن پتنوس کې ایښی و راغی. یو 2 ګولې ډوډۍ او پنیر مو وخوړل او د هغو پیالو چای مو هم وڅښلې چې ښکارېدلې په ژوند یې نه دي مینځلي. خو په دې موده کې موټروان او هغه بل نه ښکارېدل. 2یم ځلې چای هم راوړلې. پر دې وخت مو موټروان او ملګري راننوتل. ویې ویل زر شئ چې ځو. ما ورته ویل نور چیرې ځو؟ هر کار چې کوئ همدلته یې ترسره کړئ، نور ځور او کړاو مه راکوئ. هغې وویل ځئ چې کرمنشاه ته ځو. ما ورته ویل ولې کرمنشاه څه لري چې همدانې نه لري؟
هغه وویل زموږ کار باید په کرمانشاه کې پای ومومي. همدا مو مقصد نه دی. زه خو هیڅ نه پوهېدم زموږ په اړه څه خیال لري، خو یو خیال مې درلود چې موږ به خپلوي. موږ هم تصمیم نیولی و هر څنګه چې کیږي ځانونه به وژنو، هغوی ته به نه تسلیمیږو. بیا هم د هغوی په موخه نه پوهېدو. بیا مې ګمان وکړ چې کرمانشاه به وطن وي او غواړي خپلو کورونو ته مو بوزي. خو لهجه د قزوین او د هغه شاوخوا سیمو خلکو ته نږدې وه چې ورته حیرانه شوم. د خپل جنایت په څیزونو یې زموږ خولې او لاسونه وتړل او له کوره یې ویستو. موټر د کور مخې ته ولاړ و. تر سپرېدو وروسته د 10 دقیقو لپاره په تنګو کږو وږو کوڅو کې وګرځېدو. موږ یې له یوې بلې لارې ویستو او په بیړه روان شول. زه حیرانه شوم ځکه یو خو له دروازې ساتونکو مامورینو سره مخامخ نه شولو. ان د دې ښار بازار مو هم ونه لیده، خو وروسته ځیره شوم چې له بلې لارې یې له ښاره ویستلي یو. د دې کار په علت وروسته وپوهېدم. دوی دا پلان درلود که چا څارل نو ورڅخه ورک به شي او پر لار به له ځانه نښې پرې نږدي. لنډه دا چې د هیواد د پولیسو څارنه او تفتیش شنډ کړي او په همدان کې د استوګنې پلمه تیر باسي. موږ په ډیره بیړه لار لنډوله. څرنګه چې له دې وضع سره مې عادت پیدا کړی و، نو په لاره کې مې غرونو او دښتو ته کتل. تر 1-2 ساعتونو وروسته د اسداباد ګردنۍ ته ورسېدو. له هغه ځایه هم واوښتو. په لاره کې مو ګڼ شمېر نور موټرونه هم لیدل چې زموږ پر مخالف لوري روان وو، خو زموږ غږ په هیڅ ډول نه ورسېده ځکه موټر په ډیر سرعت سره روان وو او د موټر غږ د نور اوازونو مخنیوی کاوه. غرمې ته 2 ساعته پاتې وو چې یوه سمسور او ښکلي کلي ته ورسېدو. ویل یې دا صحنهنومی ځای دی. ښکلې طبیعي منظرې یې درلودې. وی ویل لکه څنګه چې ښکاري کرمانشاه ته تر 12 ساعتونو زیاته لار نه ده پاتې. له بلې خوا موټر چلوونکي و زموږ ساتونکی په ویره کې وو او داسې ښکارېدل چې له ورځني سفر څخه خوښ نه دي. کلی یعنې صحنې ته لا نه ورسېدلي چې دغو دواړو بیا سره خبرې وکړي. خو د دوی له خبرو مې یوازې د طاق بستان نومي کلی واورېده. داسې ښکارېدل چې کومه بله ژمنه هم ورسره لري. تر خبرو وروسته موټر نور هم تیز کړ او تر 2 دقیقو وروسته له نوموړي کلي واوښتو. که څه هم پر لاره د ډیرو قهوهخانو له مخې تیر شولو چې ګڼ شمېر خلک پرې راټول وو. خو نه پوهېږم ولې مې د کلي د قهوهخانې له مخې د تیرېدو پر وخت چیغې کړې مرسته را سره وکړئ. که څه هم ډاډه یمه چې غږ مې له موټر ونه ووت او که ووت چا وانه اورېده. پر هغه مهال هیچا هم نشوی کولی له موږ سره مرسته وکړي ځکه موټر ډېر تیز و. خو دا چیغه د دې سبب شوه چې زموږ ساتندویانو د موټر سرعت نور هم ډېر کړ. کله چې له کلي 1 ساعت لرې شولو شاته په غور وکتل. کله چې کوم موټر ونه لیده نو موټر یې ودراوه. موټر چلوونکي او زموږ ساتونکي ډېره ووهلم. په سوکانو او لغتو یې ډېره زهیره کړم. زه نشم کولی د هغې شېبې درد تاسو ته ووایم چې د هغوی د وحشیانه چلن له کبله مې څنګه وضعیت درلود. ملیحه هم زما د پلوي په ګناه ووهل شوه. کله چې زه په هغه دردونکي حالت کې تر لغتو او سوکانو لاندې ولیدم نو د خپلو ویښتانو په کشولو او د ځان په وهلو یې پیل وکړ. زه هغه مهال هغې ته ځیره وم، نه ځان ته. د هغوی تر لغتو لاندې مې ملیحې ته نارې کړې ځان ته تکلیف مه ورکوه، پرېږده دا ستړي خواره چې هر څه کوي ویې کړي. وروسته زموږ خولې پښې او لاسونه وتړل او ویې ویل تر مازدیګره چې کرمانشاه ته رسیږو په همدغه حال کې به یاست. ما ورته وویل هر څه مو چې له لاسه کېږي ویې کړئ، خو نور غچ اخیستونکی یو خدای شته چې د دې چلندونو له کبله به له تاسو څخه زموږ غچ واخلي. کله چې زه ټینګه وتړلم په موټر کې وغورځولم او سپاره شول. د تبې او ستړیا له کبله په ژور خوب کې ډوبه شوم. خو وروسته پوه شوم چې ویده نه وم بلکې بېسده شوی وم. ځکه یو وخت پوه شوم ملیحه مې سر ته ناسته ده او سړی اوبه راباندې پاشي. په لوړ غږ زما نوم اخلي او ژاړي. سترګې مې پرانیستې د یوه لوی چینار سیوري ته پرته وم. سوړ باد چلېده ومې غوښتل چې وخوځېږم، خو د درد له کبله مې ونه شوی کړی ځکه داسې مې احساس کړل چې ټول هډونه مې مات شوي دي. پر همدې مهال مې سترګې بیا له اوښکو ډکې شوې او 2 ساعته مې وژړل. په حقیقت کې د غم او خواشینۍ پر مهال ژړا ډېره ښه وي ځکه وروسته تر دې چې مې په خپله خوښه وژړل په ځان کې مې یوه ارامتیا حس کړه. وروسته مې ونې ته تکیه ووهله او کېناستم. مخې ته مې د اوبو ډنډ ولیده چې د شمال په 100 قدمۍ کې د غرونو لړۍ پیل شوې وه او د غره په لمن کې مې 2 لویې کوټې چې په لرغونو آثارو او ډبرینو مجسمو ډکې وې ولیدې.
ومې پوښتل ملیحې دا کوم ځای دی؟ هغې راته وویل دې ته طاق بستان وایي. دا نوم راته ډېر اشنا ښکاره شو، خو هر څومره مې چې مې چورت وواهه چې چیرې مې اورېدلی را په یاد نه شول. شاته مې وکتل، په ځان کې مې ډېره بېسارې کرکه حس کړه، ځکه خپل جلادان مې ولیدل لکه د کوم ښکار په تمه چې ناست وي موږ پسې وو او زموږ څارنه یې کوله. مخ مې ترې راوګرځوه او مخامخ هغه له جلال او عظمت څخه ډک طاق ته ځیره شوم. لرې مې څو ماشومان ولیدل چې لوبې یې سره کولې. یوې سپین سره یې مخې ته ناسته او وړې یې شیندلې. هاخوا 2 کسان سره ناستو او خبرې کولې. د هغوی ازادي او په ځانګړې توګه د ماشومانو لوبې ډېر اغېز راباندې وکړ چې بې اختیاره مې یو ویسته او ملیحې ته مې وویل آیا خدای تر ازادۍ بل ښه نعمت پیدا کړی دی؟ هغو ماشومانو ته وګوره څنګه له یو بل سره لوبې کوي او په خپلو لوبو څومره خوشحاله دي. هغې سپین سرې ته وګوره چې د هغې ویالې تر غاړې ناسته ده او وړی ویرې شي. هغه سړی وګوره چې څومره په غور یو د بل خبرې اوري او د سعادت اصلي معنا همدا ده. خو نه، تېروتنه کوو، په دې چاپېریال کې نیکمرغي رښتینې معنا نه لري. زه ځان اسیر بولم، نو ځکه د نورو خپلواکۍ ته نیکمرغي وایم. هر څوک په خپل وار له یو ډول بدمرغۍ سره لاس وګریوان دي. نیکمرغي دغو ماشومانو ته ده چې لا له ژوند نه دي خبر او د دنیا له صورت او ظاهر پرته نور څه نه ویني. خو افسوس چې د دې نیکمرغۍ عمر هم لنډ دی. دوی ډیر زر د ژوند پړاوونو ته داخليږي او باید د ژوند د ناخوالو پر ضد وجنګيږي. ورځ پای ته رسېدلې وه او لمر په پټېدو و. ملیحه مې وپوښتله څومره وخت کېږي دلته راغلي یو؟ هغې راته وویل څه له پاسه 15 ساعته. ما ورته وویل نو زه په دې موده کې ویده وم؟ هغې راته وویل نه نه بېسده وې، ته یې په شا دلته راوړې. ما ورته وویل دلته چې دا خلک دي دا راټول نه شول؟ ملیحې وویل په پیل کې څو کسه موټر ته رانږدې شول، خو موټروان ورته وویل چې له موږ سره ښځې دي لرې شئ. هغوی هم له موږ څخه ګوښه شول. ما ورته ویل تا ونه غوښتل چې له هغوی سره خبرې وکړې؟ ملیحې ویل څنګه مې کولی شوی؟ زما خوله خو یې راتړلې وه. ما ورته ویل نو څه وخت یې زموږ خولې پښې او لاسونه خلاص کړل؟ هغې راته ویل وروسته چې دلته یې تر ونې لاندې راوړي او پوه شول بېسده یې. ما ورته ویل په دې موده کې دې څه وکړل؟ هغې راته ویل ژړل مې او ستا څارنه مې کوله. ما ورته ویل ګرانې خورې د هغو تکلیفونو له کبله بخښنه غواړم. ملیحې د دې خبرې په جواب کې هیڅ هم ونه ویل، یوازې یو څاڅکی اوښکه تر سترګو وڅڅېده او یو سوړ اسویله یې ویسته. لا مو خپلې خوږې خبرې خلاصې کړې نه وې چې موټر چلونکي د موټر خوا ته راغی چې د جوړو شویو خونو په خوا کې ولاړ و. روان شو. علي اصغر یعنې زموږ څارونکی هم موږ ته لارښوونه وکړه چې له ځایه اوچتې شو د موټر خوا ته روانې شو. همداراز یې ګواښ وکړ که کومه چیغه وکړو بیا به مو ووهي. د هغه د ګواښ له کبله نه، بلکې په ځان کې مې د چیغې ځواک نه درلود. غږ مې نیول شوی و، په ستونزو سره مې عادي خبرې کولې. له ځایه اوچتېدی نه شوم. ملیحې له مټې ونیولم. په ډېرو ستونزو مو ګامونه اخیستل چې د خسرو، شاپور او پرویز د مجسمو د خونو مخې ته ولاړ ګاډي ته ورسېدو. غوښتل مې چې د دې ځای ننداره وکړم، خو علي اصغر پرې نه ښودم او ویې ویل په راتلونکي کې به دا ځای ډېر ووینې، اوس ښه نه ده چې ننداره یې وکړې. موږ یې موټر کې سپرې کړلو او موټر حرکت وکړ. لمر د غرونو تر شا پټ شوی و او د طاق بستان له غرونو یې خپلې وړانګې راټولولې. د پاڼه ورځې د ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول 4مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.